سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، دا ویډیو د MTN یا هم اټومه شبکې اړوند ده. اوس مهال تاسو کولی شئ د یادې شبکې په سیم کارتونو کې 10 GB انټرنیټ یوازې د 450 افغانۍ پر بدل کې ترلاسه کړئ. ملګرو، یوه یادونه باید وکړم چې پر دې ویډیو کې د فعالولو طریقه د کندهار اوسیدونکو دپاره ښیم او تاسو ته د ستونزې حل. نو که چیرې ویډیو معلوماتي وي لایک ورکړئ او دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره مخته شیر کړئ. که مو تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې هره معلوماتي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. راځو د ویډیو په طرف. ملګرو، موږ او تاسو ټول پوهیږو چې انټرنیټ په ټول هیواد کې خورا لوړ قیمت باندې خرڅیږي. خو راځو دې ته چې ولې د یو ولایت اوسیدونکو دپاره د انټرنیټ ارزانه پکیج وړاندیز کیږي. په داسې حال کې چې خورا لوی ولایتونه شتون لري، کندهار ولې خاص او یا هم ځانګړی ځای لري؟ لومړی راځو همدې برخې ته، له دې نه وروسته تاسو ته د فعالولو طریقه درښایم. دا مرکز کابل ده، هغه ځای چیرته چې د نفوسو شمیر شاوخوا 5 میلیونو څخه زیات اټکل کیږي. مګر بیا هم د یاد ولایت اوسیدونکو ونشو کولی تر څو دا ډول یو ارزانه انټرنیټي وړاندیز ته لاسرسی ولري. بل خوا راځو ننګرهار ولایت ته، هغه ځای چیرته چې د نفوسو شمیر پکې شاوخوا 3 میلیونه اټکل کیږي. دلته له هرو 3 تنو څخه 2 تنه د اټومه یا هم MTN شبکې سیم کارتونه کاروي. مګر د یاد ولایت اوسیدونکو بیا هم ونشو کړلی تر څو دغه ډول ارزانه انټرنیټي پستې د خپل ځان دپاره فعال کړي. که چیرې انټرنیټ ګران وي نو باید په ټول ولایت کې یو شان اپلای وسي. که چیرته د کندهار اوسیدونکي 10 GB انټرنیټ د 450 افغانۍ پر بدل کې فعالوي، نو باید د ننګرهار او نورو ولایتونو خلک هم یاد وړاندیز په همدې طریقې سره فعال کړي. که چیرته انټرنیټ ګران وي باید په ټول هیواد کې یو شان وي. که چیرته ارزانه کیږي باید په ټول هیواد کې ارزانه سي، ځکه انټرنیټ ته ټول اشخاص اړتیا لري. یوازې زه نه یم چې زه انټرنیټ کاروم، بلکې تاسو هم یاست. راځو چې څرنګه کولی سو یاده ستونزه حل کړو. ګرانو ملګرو، هغه اشخاص چې اوس مهال لوړ مقام ته رسېدلي دي، دوی زما او ستا په کیسه کې نه دي، ځکه د دوی اړتیاوې پوره شوي دي. دا د کرکټ ملي ستوری راشد خان نومیږي. په داسې حال کې چې افغان بي سیم 1 GB انټرنیټ په 110 افغانۍ خرڅوي، خان اوس هم افغان بي سیم ته کمپین کوي تر څو خلک د یادې شبکې انټرنیټ واخلي او یا هم سیم کارتونه وپیري. نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې آخر به څه کیږي. که چیرته خان یو کوچنی پوسټ ترسره کړي تر څو انټرنیټ ارزانه شي، نو زه 100% اطمینان لرم چې د انټرنیټ په بیو کې به 50% کمښت راسي. نو دا هر څه موږ او تاسو پورې اړه لري. که چیرته موږ او تاسو یو اتفاق سو، نو انشاءالله انټرنیټ ارزانه کیدی سي. ګرانو ملګرو، د همدې ستونزې د حل په موخه ما یو ځانګړی د واتساپ ګروپ جوړ کړی چې لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. د ګډون نه وروسته هغه لیکنې چې زه په یاد ګروپ کې خپروم، تاسو کولی شئ چې کاپي او په خپله فیسبوک پاڼه نشر کړئ. که چیرې تاسې 3 پوسټونه په خپل فیسبوک پاڼه کې ترسره کړئ، له 3 څخه یو پوسټ حتمي وایرل بڼه خپروي. له دې سره به ستاسې د فیسبوک پاڼې فالوورز هم زیات شي او خپله ستونزه او خپل غږ به هم پورته کړو تر څو اړوند چارواکو پورې ورسیږي او وکولی سو دا ستونزه په ګډه سره حل کړو. اوس راځو د کندهار اوسیدونکو دپاره څرنګه کولی شي یاد وړاندیز خپل ځان دپاره فعال کړي. د یاد وړاندیز د فعالولو دپاره تاسو راشئ د میسج برخې ته. کله چې تاسو دلته راغلی په پورته پلس اپشن باندې به کلیک واخلئ، دلته به ټایپ کړئ 666. د لیکلو وروسته تاسو په لاندې میسج برخه کې 40 ولیکئ او بیا % اپشن باندې کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو، د لیکلو وروسته تاسو ته یاد وړاندیز فعالیږي. بیا هم وایم، دا طریقه یاد وړاندیز یوازې د کندهار اوسیدونکو دپاره ځانګړی شوی و. که چیرې تاسې د ننګرهار، کابل یا هم د بل ولایت اوسیدونکي یاستئ، زموږ د واتساپ ګروپ د ویډیو په ډسکرپشن کې ده، حتمي پکې ګډون وکړئ. میلاویږو پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.